دغه تمرینونه د طول د اټکل لپاره کار کوو. دغه خط 1 انچ اوږدوالی لري. دغه فاصله دلته 1 انچ ده. دغه د لوبو ګاډی څومره اوږدوالی لري؟ دغه یو له هغه خطونو څخه ده چې پورته وو. دغه 1 انچ ده، مګر لومړی ګورو له دغو څخه څو دانې ضرورت ده. د ګاډي ټول اوږدوالی اندازه کړئ. که یو بل رسم کړم په دې ډول، دغه هومره دقیق نه ده. 1 انچ، دا هم 2 انچه، 2 انچه، دا هم 3 انچه، او دا هم 4 انچه. داسې ده لکه ګاډی 4 انچه اوږدوالی ولري. یو بله بیلګه د اوږدوالي اټکل کار کوو. د 2 ګلونو انځور لرو. په سمه توګه دلته ویل شوي لومړی ګل 40 سانتي متره لوړ ده. دغه دویم ګل به څومره اوږدوالی ولري؟ په هکله فکر کوو. که دغه فاصله، که دغه لوړوالی 40 سانتي متره وي، که دغه لوړوالي ته وګورئ، یو خط دلته رسم کوم چې په اندازه د نیم د دغه ګل لوړوالی ولري. د 40 نیمایي څو کېږي؟ ښه، 40 4 لسه دي. د 4 نیم 2 کېږي. نو دغه یو په اندازه د 20 سانتي متره ده. په دې ډول یې لیکو. دغه د 20 سانتي متر په اندازه معلومیږي. بله لاره د دغه موضوع په هکله دا ده چې دغه ګل که 40 سانتي متره وي، د هغه نیم 20 سانتي متره ده. نو دغه به 10 سانتي متره وي. دغه لیکو چې 10 سانتي متره به وي. دغه یو به 20 سانتي متره وي، او دغه هم 10 سانتي متره، او په آخر کې به دغه 40 سانتي متره وي. مخکې مې ولید چې دغه ګل 40 سانتي متره لوړوالی درلود، او دغه یو هم دغه په نیمایي اندازه چې 20 سانتي متره ارتفاع لري.